د خوست په صبرۍ کې دا راټول شوي ماشومان د تېرې جګړې یتیمان دي. د ځینو ماشومانو پلرونه د جمهوریت په ملاتړ او د ځینو هم د طالبانو د نظام په حمایت وژل شوي، خو اوس د دواړو خواو د ماشومانو او کورنیو اقتصادي او ټولنیزې ستونزې یو ډول دي. د ماشومانو باندې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وویشلې. پلار چې دی په اردو کې شهید شوی دی، په هغه موږ دا ته اړتیا لرو چې موږ سره مرستې وشي. نور هم کورنۍ اړتیا ښې دي، څوک ظلم زیاتیا نه څه کوي، موږ دې ته اړتیا لرو چې مرستې وشي موږ سره. یتیم ماشومان له مسؤلانو او نورو مرسته کوونکو ادارو غواړي چې په کونډو او یتیمانو کې د توپیر نه کیږي او د ټولو د په یو ډول لاسنیوی وشي. زما پلار په امارت کې خپله دنده جاري ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم، نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. تقریبا اوس مې خپلې زده کړې تر 11 صنف رسولې دي. بل لوري ته طالب چارواکي د یتیمانو سره په مرسته خوښي څرګندوي او له ټولو خیریه او مرستندویه بنسټونو غواړي چې د دا ډول مرستو بهیر روان وساتل شي. او بیا په دې کې بوټونه کې دي او په دې کې کوټونه کې دي او د هر یتیم سر باندې 1000 افغانۍ دي او سره د کونډو لپاره 500 هغه جوړې دي. نو دا به دلته نشته تقسیمېږي او د هر ولسوالۍ نه موږ هغه کسونه راخوستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسونه چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څه ناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلني معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت ستونزې ډېرې شوي دي.